What do you do? ته څه کار روزګار کوې. What do you do? ته څه کار روزګار کوې. I am a student. زه یو شاګرد یم. I am a student. زه یو شاګرد یم. I am a student. زه یو شاګرد. And what do you do? او ته څه کار کوې. And what do you do? او ته څه کار روزګار کوې. I am a teacher. زه یو استاد یم. I am a teacher. زه یو استاد یم. What is your aim in life? ستاسو په خپل ژوند کې څه مقصد دی. What is your aim in life? ستاسو په خپل ژوند کې څه مقصد دی. یا what is your goal in life? ستاسو خپل ژوند کې څه مقصد دی. په آینده کې به څه جوړېدل غواړئ. ډاکټر، انجینر. What is your goal in life? که څه هلک همداسې هم وایي چې what would you like to be in the future؟ په راتلونکي وخت کې به څه جوړېدل غواړئ. What would you like to be in the future؟ په راتلونکي وخت کې به څه جوړېدل غواړئ. I want to be a teacher. زه غواړم چې یو استاد جوړ شم. I want to be a teacher. زه غواړم چې یو استاد جوړ شم. And what is your aim in life? او ستاسو په خپل ژوند کې څه مقصد دی او ته به څه جوړېدل غواړې. And what is your aim in life? او ستاسو په خپل ژوند کې څه مقصد. I want to be a lawyer. زه غواړم چې په راتلونکي وخت کې یو وکیل جوړ شم. I want to be a lawyer. زه غواړم چې یو وکیل جوړ شم. What is your hobby? او ستا څه سره شوق دی. څه سره علاقه شوق لري. What is your hobby? او ستا څه سره شوق دی. که چېرته ستا کرکټ کول خوښېږي او کرکټ کوې نو ووایه چې I like to play cricket. زه کرکټ کول خوښوم. هغې سره شوق لرم. I like to play cricket. I like to play cricket. زه کرکټ کول خوښوم. I like to meet my friends. زه ملګرو سره ملېدل ډېر خوښوم. کله چې زه راغلم د ملګرو سره ګپ شپ ملېدل ډېر خوښوم. I like to meet my friends. زه ملګرو سره ملېدل ډېر خوښوم. I like to study. کله چې زه راغلم مطالعه کول زما شوق دی. I like to study. مطالعه کول زما ډېر خوښ دی. I like to study. I like to practice my English. کله چې زه لایم په انګلیش باندې پریکټیس کول زما خوښ زما شوق دی. I like to practice my English. زه په انګلیش پریکټیس کوم. And what is your hobby? او ستا څه سره شوق دی. And what is your hobby? او ستا څه سره شوق دی. And what is your hobby? او ستا څه سره شوق دی. I also like to play cricket. زما هم کرکټ کول ډیر خوښ دی. I also like to play cricket. زما هم کرکټ کول خوښ وي. بس د نن ورځې لپاره همدومره درس کافي دی. د نورو درسونو لپاره همدغه پیج در سره لایک او فالو کړئ تر څو چې نور درس په همدغه پیج درته ملاو شي. مننه.